د ایران او امریکا ترمنځ خبرې تقریبا ګلجانۍ ښکاري ځکه امریکا څومره سمندري پوځ چې لري د ایران په لور لیږلی په اصل کې د 2003 میلادي کال نه 20 سلنه ډیر د سمندري ځواک لیږل دي دا سیمې ته په 2003 میلادي کال کې دوی ځکه ډیر ځواک لیږلی و چې په عراق باندې حمله وکړي د امریکا دوه سترې جنگي بیړۍ چې دا د نړۍ تر ټولو سترې جنگي بیړۍ دي اوس سیمې ته لاړې دي 500 نه ډیرې جنگي الوتکې هلته دي په شمول د F-22 F-15 او F-14 جنگي الوتکو ایران هم موږ د سټلایټ لارې څارو هلته هم ځمکني خوځښتونه پیل شوي دي او په عین حالت کې دوی سمندري تمرینات هم پیل کړي خطرناکه خبره پکې دا ده چې د دوی سمندري تمرینات د روسیې سره یو ځای ترسره کیږي او روسیه ورسره مکمله همکاري کوي د ایران مذهبي مشر ویلي دي چې دوی کولی شي د امریکا تر ټولو سترې بیړۍ غرقې کړي او په عین حالت کې ویلي دي چې دوی به د فساد د جزیرې رازونه افشا کوي کوم چې کیدای شي د اپسټین فایل ته اشاره کوي هغه فایل چې ټرمپ ترې نه ډېر سخت ډارېږي هیله دا ده چې د جنګ په ځای سوله وشي ځکه نه غواړو بې ګناه انسانان مړه شي اما ستاسو یې په اړه نظر څه دی حتما راته ووایاست